السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حفصه رضی الله تعالی عنها فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څلور شان نه دي پرېښ په ژوند کې: صیام عاشورا د محرم د 10 روژه او په هره میاشت کې 3 روژې نیول، 13 14 15 او 2 رکعته د سهار سنت نه پرېښول او د لوی اختر د میاشتې هغه 10 روژې نه پرېښولې. نو په هغه څلورو شانو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوام ورباندې کړی دي نه پرېښول، په هغو کې یو د محرم روژه ده. نو الله دې موږ توفیق راکړي چې دغه میاشت راتلونکې ده او دغه روژه ونیسو او په ښه طاعت په عبادت باندې دغه ورځې تېرې کړو. په الله جل جلاله فصلونه د عبادت راکړي دي موږ تاسو ته، نو چې هغه په عبادت کې تېرې کړو نو ښه خوند کوي، نه په غفلت کې. حدیث نمبر 2 صفحه نمبر 40 صوم عاشورا د امام منذري چې په 456 کې وفات شوی دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.